زه د ښاغلي خلیلزاد په تکړهتوب یا تجربه باندې کوم مطلب چې بحث نه کوم. کم تر کمه دواړه لوري ورباندې متفق دي. یعنې زه د هغوی بیا دا تکرار کوم چې د هغوی په تجربه تکړهتوب باندې زه کومه خبره نه کوم. خبره د هغه په هغه موقف باندې کوم چې ته دې وری دی. یعنې هغه داسې نه دي ویلي چې زه درېمګړی یم، بلکې هغه پرونه ما د تاسو ولیدل چې د افغانستان د امنیت چارو یو ځوانکي هلک چې ځینې احساساتي خبرې ترسره کړلې او د سولې خبرې چې هغو خلکو روانې کړې وې، بلکې هغوی ته یې پیغورونه ورکړل چې ولې تاسو سوله کوئ. داسې په هغه باندې هغوی د متحده حکومت واقعي دریځ ونیو. هغه یې ویلې چې ښاغلی خلیلزاد زموږ استازی دی، په هغه باندې نیوکه کول معنا زموږ په بهرنیو چارو او زموږ په حکومت باندې نیوکه کول دي. نو دلته وشو چې ښاغلی خلیلزاد درېمګړی نه دی، نو د درېمګړو دپاره ځای خالي دی. حکومت هم تاسو لیدلي دي چې دوی همیشه دریځ نیولی دی د حکومت د ګټو، د ولس د ګټو دریځ که نیول کېدی، خو دلته به جګړه نه وه. ښه، څومره باور لرئ چې دغه منځګړیتوب ومنل شي د طالبانو د تحریک او حکومت لخوا؟ نو که دوی یې نه مني، مونږ خو دغه وړاندیز کړی او دا وړتیا هم ښودلې ده چې ګوره په دغه حساس وخت کې دغه نوښت ته چې مونږ کړی دی دې ته اړتیا شته ده او موږ وړتیا هم لرو. دغه خلک یو هغه څوک دي چې حکومت هڅه کوي چې مونږ ټولو د افغانستان مخورو ته، ملکانو ته او زموږ قومي مشرانو ته احترام لرو، خو هغه قومي مشران خو به یا یو ملک به د یو کلي ملک وي یا به یو قومي مشر د قوم د یو برخې مشر وي. نو په دغه ډول باندې لکه موږ چې د ډېرو خلکو استازیتوب کوی شو د افغانستان د خلکو، نو دا خو هغه جرګه چې دوی راغواړي هغه نه شي کولی. موږ د دې دپاره راڅرګند شو چې که وکولی شو چې د افغانستان ولس چې تیار تر ډېرو اقتصادي فشارونه لاندې ده، حکومت تر اقتصادي فشارونه لاندې ده، نو که وکولی شو چې دغه پروسه هم رالنډه کړو، موږ دا قدم ور واخلو، دغه 2 کسان یا یو څو کسان نور هم ځان سره ملګري کړو او دغه پروسه له دې نه ملت وژغورو. موږ وکولی شو چې تر څو د دوی خبرې واورو او د درې واړه لوریو په موږ باندې دوی اعتبار کوي، نو موږ دې ته تیار یو. او که نه کوي هغه د دوی خپله شخړه خو روانه ده، که دوی حل کوی شوی، خو دا 18 کاله ووتل، نو په دې کې به حل کړی و. که لږ غوندې تم شو پر هغو ستونزو یا مسلو باندې چې دا د سولې بهیر یې له بېلابېلو پوښتنو سره مخامخ کړی دی. یوې مسلې ته تاسو اشاره وکړه د حمدالله محب څرګندونو ته. دې خواته داسې شکونه شته دي چې د امریکې او د طالب ترمنځ د پردې تر شا داسې جوړه نه وي چې یو لنډمهال حکومت د دې اوسني حکومت ځای ناستی شي. خبره داسې ده چې زه په دې باور یم چې لنډمهاله حکومت افغانستان د ستونزې حل نه دی او نه وو. موږ لنډمهالي حکومتونه تجربه کړي دي او هغو ښه پایله نه درلودله. دغه بل هغه ټکی دی چې موږ نمایندان یې دې ته وهڅولو چې تر څو موږ دې منځګړیتوب ته راودانګو چې د ولسمشري ټاکنو نه مخکې که موږ وکولی شو چې افغانستان ته سوله راشي، د هغې سولې په بنسټ باندې ټاکنې که لږ ځنډېږي، زما خو به نظر دا وي چې موږ کولی شو چې دغه اوسنی حالت وغځوو، له دې نه چې موږ یو نوي جوړښت ته ځو، هغه نوی جوړښت رامنځته کوو. زه د لنډمهالو حکومتونو بلکل پلوي نه یم او ملاتړ یې نه کوم، ځکه خو ولسمشرۍ ته مې ځان نومان کړی دی او همدغه وجه وایي چې که موږ یعنې دغه د اوسنی روان حالت موږ تر دې غوره ګڼو، تر دې بهتر ګڼو چې موږ یو نوي جوړښت ته لاړ شو. دغه اوسنی سیستم چې څومره دی تر یو لنډمهاله یو ګوري حکومت غوره دی. د حکومت لیدلوری تقریبا دې ته ورته لیدلوری دی. هغوی غواړي چې د سولې پروسه د دې حکومت په شتوالي کې
بشپړه شي او د انتخاباتو له لارې که واک د طالبانو تحریک ته انتقالېږي که کوم بل نومان ته انتقالېږي هر چا ته چې انتقالېږي دا ډیموکراتیکه پروسه ده چې چا ډېرې رایې واخیستې هغه به ولسمشر وي. خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې د طالبانو تحریک حاضر نه وي داسې یوې طرحې ته. که هغوی حاضر نشي حتی حکومت سره خبرو ته هم کینني دغه د خلیلزاد د ماموریت او د سولې د بهیر برخلیک به څه وي؟ نو لږ به شاته ځو د دې سوال د جواب نه مخکې چې دلته ولې جګړه ده. نو هغه د جګړې اساسي لامل د طالبانو او د متحده ایالاتو ترمنځ پیل شوی دی. بیا داسې ګنګوسي کېږي چې دغه یو څو ورځې مخکې تاسو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتو ځینې لوړپوړو چارواکو یو مجلس درلودو په هغې کې ځینې عسکري مامورینو یې دا وښودله چې موږ د افغانستان همداسې نشو وتلی ځکه چې دا به زموږ د جنوب لویدیځې اسیا نه د وتلو په بنسټ وي. نو دا هم ځینې خلک ګنګوسۍ کوي چې دلته متحده ایالات د اوږدې مودې لپاره اوسېدل غواړي او هغه دوی خپلې اډې دلته ساتل غواړي او دغه هغه ټکی ده چې کېدای شي د مخالفین یا بریال چې زه ورته وایم د طالبانو په شکل کې هغه هم دغه غوښتنې بند کړي وي چې آیا دوی دلته پاتې کېږي او که وځي. اوس چې د ستاسو سوال ته بیرته راځو نو دغه هغه اساسي ټکی دی چې هر هغه څوک چې که منځګړیتوب کوي حتی که د افغانستان حکومت وي دې ټکي سره به مخامخ کېږي چې اوس دوی ځي او که پاتې کېږي. خو زما له خپله انده زه په دې باور یم که متحده ایالات دلته پاتې کېږي او که ځي دواړه باید د افغانانو په شرطونو وي. پاتې کېدل خو یې هرومرو د افغانانو په شرطونو که نشي نو دلته سوله نشي راتلی. د سولې خبرې بیا هسې یو ستراتیژیک یا د وخت اخیستلو یو موقع ده چې کېدای شي هر لوری چې د سولې خبرې کوي د دغې مسلې مطرح کولو نه پرته دا به د وخت ضایع وي نو او موږ به اصلي مقصد ته نه رسېږو. که د متحده ایالات دلته پاتې کېږي دوی په د نورې دنیا په هېوادو کې هم شتون لري باید هغه شتون زموږ د قوانینو او زموږ د غوښتنو سره سم وي خو د دوی غوښتنې هم باید پکې مطرح وي یعنې دوه اړخیزه وي. تر اوسه پورې هغه د نړیوالو حقوقي قاعدو پر بنا وي. بالکل یعنې د نړیوالو حقوقي قواعدو د یو نړیوال تړون په بنسټ باندې وي. د هغه تړون که بل څوک ژمنه نشي کولی باید د هغه داسې یو قانوني تړاو د نړیوالو اصولو محکمو په بنسټ وي چې افغانان یا د امریکا متحده ایالات هغه ته مراجعه وکړی شي که یو لوری د هغه نه سرغړونه کوي. نو که د دې نه پرته به بیا یوه لاره وي چې یا د امریکا متحده ایالات باید ماته ومني یا د افغانستان نه ووځي. اوس دا ماته منل به بیا داسې وي لکه هغه یو دیو قصه چې پخوانۍ به وه چې یو طوطي پورې خپل ژوند تړلی و نو دا به بیا دې قصې ته ځي. که دوی اوس د دې ځای نه وځي کېدای شي دا د متحده ایالاتو او د ناټو پر ماتېدو باندې پای ته ورسېږي لکه د تېر شوروي اتحاد ماتېده چې شول. مهمه مسئله همدا ده چې د افغانستان پر حکومت باندې تور پورې کېږي چې د سولې له پروسې نه د خپلې بقا لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. پر سیاسي مخالفینو دا تور دی چې د سولې د پروسې نه د حکومت د ړنګولو لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. داسې څه تاسو احساسوئ په رښتیا؟ نو دلته خو د حکومت او د ادعا یو شی دی. دوی غواړي چې دوی وایي موږ نظام جوړوو موږ سیستم جوړوو. هغه خو تاسو وکتل چې جوړ نه شو بلکې هره ورځ تر بلې خرابېږي او دا د اوس حکومت هم په دې ویره کې دی ولس هم په دې ویره کې دی او هغه څوک چې نور په دې پروسه کې ښکیل دي هغه هم د ځي عبوري حکومت خواته چغې وایي بلکې هغه څوک چې تېر ځل یې دلته حکومت کوو هغه ډېری خلک اوس دا چغې وایي چې
دلته باید لنډمهالی حکومت جوړ شي. د بډیانو یا د مخالفینو غوښتنه خو دا ده چې دلته بهرنی شتون وي نو موږ جګړې ته دوام ورکوو او موږ جګړه کوو، موږ د هغوی د شتون خلاف یو. بیا نړیوال دلته دا وایي چې موږ تر څو پورې چې دوی جګړه کوي او دوی دلته وجود ولري، موږ په هلته ډېر لرې خطر احساسوو او د دې د خطر د پای ته رسولو لپاره موږ دلته یو. نو اوس دلته دا به هغه د چرګه لومړی راغلی که هګۍ لومړی راغلی، موږ هغه حالت ته رسېدلي یو. نو په دغه حالت کې اوس یو درېیمګړی پکار ده چې دغو دواړو سره کېږي، دغه معلومه کړي چې څوک ډېر زیات ګران دی او څوک باید تیر شي او څه ولس ته وویل شي. ځینې خبرې کېدای شي ښکیل لوري مخامخ سره ونه شي کړلی، لکه دا زموږ د انسانانو عاطفي هم دا اجازه کېدای شي باید نه کړي چې دوه لوري سره کېني، کېدای شي په زړه ډېرې خبرې خو سره ویې نه شي کړی. خو د یو درېیمګړی که راشي زموږ په ډول باندې کېدای شي چې هغو هم ځینې اظهارات وکړی شي چې موږ دوی ته وکړو، دوی ځینې وکړی شي چې موږ هغو ته وکړو. تر دې مابین یوه لاره راووځي تر څو دغه شخړه ختمه شي. تاسو نمایندانو یوه بله خبره هم کړې وه چې د سولې پروسه د بېلابېلو هیوادونو د سیالیو په وسیلې باندې بدله شوې ده. کوم هیوادونه دي چې دغه پروسه د خپلو موخو دپاره استعمالوي؟ یو شي ته چې باید اشاره وشي، زما په نظر باندې موږ افغانانو د خپل هیواد دغه زه ورته جګ سیاست وایم یا جیوپولیټیک موقعیت چې دی دا موږ نه دی پېژندلی. زموږ هیواد د دغې سیمې د یو چوک یا د څلور لارې حیثیت لري. نو دلته خلک مجبور دي چې د دې څلور لارې ته راشي او د دې څلور لارې نه یوې خوا بلې خوا ته تیر شي. نو موږ افغانان باید دا کلتور خپل کړو چې وکولی شو د دغو خلکو اداره وکړو. د دغې ادارې دپاره ما خیال دی چې موږ د تېرو څو سوه کلونو نه سترګې پټې کړي دي او بس چې هر څوک راځي موږ دبی راخیستی وي او هغه ته وایو چې په دې لاره نشي تېرېدی. خو هغه د بخښنه غواړم یوه لنډه مداخله لرم. د دې څلور لارې نه د تېرېدو ارادې خو یوازې د تېرېدو ارادې نه دي که نه، هغوی په موږ باندې د ادارې چلولو خیال ساتي. نو خو ځکه مشکل پیښیږي که موږ دغه څلور لارې نشو اداره کولی، هغوی په ټول افغانستان د ادارې او د واک چلولو مفکوره ساتي. نو خو دلته ستونزه دا راځي که نه، کله چې تاسو ته یو څه اړتیا وي او هغه ترلاسه کول غواړئ او د هغه په لار کې څه خنډونه وي، نو مجبور یې چې هغه لومړنی خنډ لرې کړئ. نو زما په نظر زموږ دپاره به دا ډېر عاقلانه وي چې موږ د خپل هېواد دغه جګ سیاست یا دغه جیوپولیټیک حالت لومړی وپېژنو، بیا د هغه په رڼا کې موږ خپل سیاست خپل کړو. د هغه سیاست په رڼا کې موږ وکولی شو چې یو څوک له دې ځای نه یو بلې خوا ته ځي، هغه زموږ داسې اصول وضع کړي وي چې د هغو اصولو په رڼا کې پرته له دې نه چې موږ ته زیان ورسوي دې خوا واخوا تللی شي. نو د افغانستان د زبرځواکو د لارې په سر دی. موږ او تاسو تاریخي ډېر شواهد لرو چې د نړۍ په یو ځای په بل ځای کې خلک زبرځواکي شوي دي، بیا مجبور وو چې د دې لارې نه تیر شي یوې خوا ته یا بلې خوا ته. نو موږ ته زده کړه پکار ده د دغه تیر تاریخ نه او د هغه تاریخ په بنسټ باندې موږ ته عاقلانه مخکې یو داسې تګلاره خپلول پکار دي چې نور موږ د دغسې شخړو نه ځان وساتو او څوک دا اراده ونه لري چې په موږ باندې واک وچلوي، بلکې زموږ د وسایلو نه په استفادې باندې لکه نورې نړۍ کې چې داسې ځایونه شته چې هغه د وصل مرکزونه وي، نو موږ هم ته د یو عاقل سیاست که موږ ولرو موږ کولی شو چې د ټولو دپاره ګټور واوسو، بلکې د افغانستان نه داسې یو ځای جوړ کړو چې هغه هر څوک ترې نه ګټه پورته کړی شي او موږ هم خپل ژوند وکړو. څومره دا خبره عملي ده لیوال صاحب؟ دا د ظاهر شاه د واکمنۍ نه را په دې خوا چې همدا د عدم انسلاک مثبت و فعال شعار دی چې مونږ لرو، نه عدم انسلاک دی، نه مثبت پاتې شو او نه فعال پاتې شو.
څومره دا خبره عملي ده چې په رښتیا سره موږ اړیکې داسې تنظیم کړو چې ټولو زبرځواکونو ته هم قناعت ورکړو، ګاونډي هیوادونو ته هم قناعت ورکړو، مدیریت زموږ په لاس کې وي. د آیا د بېطرفۍ سیاست د چلولو دپاره زمینه اوس هم موجوده ده؟ دغلته یو څه ناسم پوهاوی موجود دی. موږ نشو کولی چې ټول خلک خوشحاله وساتو. دا په هیڅ وخت کې به دا کېدای شي په ځینو حالاتو کې شونې وي، خو دا ډېر مشکل حال دی، حالت وي چې تاسو ټول خلک خوشحاله وساتئ او ټولو ته برابره برخه ورکړئ. خو زموږ افغانانو به هوښیارتیا دا وي چې موږ وخت وپېژنو، هغه د وخت سره هغه خلک هغه چا سره ملګرتیا وکړو چې زموږ ګټې ورسره ډېرې تړل کېدای شي. بېطرفي د ستونزې حل نه دی، بلکې ستونزه ده په خپله. بېطرفه سړی پاتې کېدل معنا دا ده چې د هېچا دوست نه دوست نه د چا دشمن، نو څوک په ته حساب وکړي. معنا په بده ورځ کې به دې څوک په ښه راځي او د ښې ورځې ملګری به دې څوک. په اوسنیو حالاتو کې چا سره ملګرتیا د افغانستان په ګټه بولئ؟ نو اوس چې که ځو ټوله نړۍ څېړو، نو په نړۍ کې موږ د لویدیځ لرو چې زبرځواکي اوس روانه ده او یا کېدای شي لږ څه د نزول په حالت کې وي. له هغه نه وروسته دوهم چین دی، هغوی دوهم زبرځواکي دي. داسې ویل کېږي چې درېیم روسیه ده او څلورم سره هندوستان هم په یو زبرځواکي بدلېږي. نو اوس په د حالت کې چې موږ یو، یو خو د امریکا متحده ایالات راغلي دلته دي، د حضور لري، یا زموږ په خوا کې یا زموږ بې خوا کې، یا په خپله راغلي یا موږ راوستلي یا چا راوستلي دي، خو راغلي دي دلته وجود لري. نو عاقلانه به دا وي چې موږ د دوی سره یو حل ته ورسېږو. د دې په ځای باندې چې یو نوی ملګری راولو، هغه سره به بیا شروع کوو، د هغه نه به مخکې ځو. نو زما په نظر دا به ډېر عاقل وي چې د دوی سره کېدای شي موږ په ډېرو مسلو باندې توافق ولرو. او باقي زموږ روس او چین او هندوستان خو زموږ نږدې ګاونډي دي او د ګاونډیانو ترمنځ معمولا د دوستۍ دغه کم وي، ګاونډیتوب ډېر وي. نو ګاونډیتوب او دوستي کله کله دواړه نه کېږي. بالکل. څومره باور لرئ چې د قطر د خبرو شپږم پړاو پیل شي او په دې پړاو کې هوکړلیک لاسلیک شي؟